السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ به یاست. د صحت جامې به مو پر تن وي. دا د زه امید الله امان درته په امان ټکنیکل چینل کې حاضر شوی یم. نن درته په دې باندې کار کوم چې څنګه کولی شو موږ د فیسبوک دپاره هغه فریمونه چې دي، مثلا د اختر د ورځې په ویاړ چې جوړیږي، د ازادۍ د ورځې په ویاړ جوړیږي، د مور د ورځې، همداسې د سولې د نړیوالې ورځې په ویاړ چې کوم فریمونه جوړیږي هغه بیا فیسبوک ته پورته کیږي او له هغه نه ټول خلک استفاده کوي. دا ډیزاین څنګه جوړیږي ویډیو را سره وګورئ. زه درته همدا ډیزاین کوم. په لومړي سر کې باید تاسو سره په موبایل کې پکسل لب اپلیکیشن موجود وي. که چا سره نه وي په پلی سټور کې شته، له هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. زه راځم د پکسل لب اپلیکیشن اوپن کوم. کله مې چې اوپن کو په لومړي سر کې راځم، دلته ورته زه سایز انتخابوم چې تر ټولو ښه سایز چې دی هغه په 3000 پراخوالي کې او همدارنګه 3000 لوړوالي کې. دا بهترین سایز دی. دلته زه یو رنګ ورکوم چې تر څو زه پکې دا خپل ډیزاین ترسره کړم. دا رنګ زه ورکوم. راځم خپل هغه لیکنې پکې کوم. اول سر کې کوم څه چې غواړئ همغه پکې ولیکئ. مثلا زه د اختر دپاره دا ډیزاین جوړوم. راځم له دې ځای ورته زه فنټ بدلوم. دا فونټ ورکوم ورته. سایز به یې لږ وړوکی کړم. رنګ ورته دا انتخابوم. دته زه شډو یا سایه هم ورکوم. دا ورته ان کوم. له ده نه وروسته نوره لیکنه کوم ورسره. دلته لږ فاصله ورکوم چې تر څو دا زموږ لیکنه په سمه بڼه ښکاره شي. د دې لیکنې رنګ زه سپینوم. سپین رنګ ورته انتخابوم. دا ورته دلته راوړم. لږ به له هغه نه وړوکی سایز کې وي. یوه کاپي اخلم. دلته ورته لیکم چې مبارک شه. دا ورته دې ځای کې انتخابوم. کله مې چې دا انتخاب کو، راځم دلته ورسره وګورئ چې په کومو شیانو ستاسو ډیزاین ښه راځي همغه پکې استفاده کړئ. زه راځم دلته له دې ځای کې ما سره ساکسونه دي، هغه هم پکې استفاده کوم. مثلا زه دا عکسونه دغه د زړه عکسونه دا پکې راولم. سایز یې کوچنی کوم. دا راوړم دغه ځای ته. دا چې دغه زموږ لیکنې ته به لږ ښکلا ورکړي. بیا هم یو بل هم ترې راخلم. دا ځل به لږ دغه برخه بیا ترې لرې کړم. یوازې یو دانه مې پکار دی. سایز یې کوچنی کړئ. دا راوړم دغه برخه کې. یوه بله کاپي هم راخلم. دا کاپي راوړم په دغه وروستۍ برخه کې. دلته دا به لږ بیرته په دا بل ډول ته وکړم. کله مې چې دا دلته ورته وکړو ملګرو، راځم په دې ځای کې لږ نور څه ته هم ضرورت دی، هغه نه هم باید استفاده پکې وشي چې زموږ تر څو هغه ډیزاین په ښایسته ښکاره شي. دنه یو بله کاپي هم راواخلئ. دا ورته دلته هغه کوئ. که د سایز لږ وړوکی کوئ مشکل نشته. دا یې ډیلیټ کړئ. بیرته له همدې کوم سایز چې مونږ کوچنی کړی د همده نه کاپیانې اخلو. یوه کاپي هم ترې واخله. دا ورسره دلته وصل کړئ. یوه بله کاپي هم ترې واخلئ. دا ورسره دلته وصل کړئ. دا مو چې وکړو ملګرو، دلته ورته راځو.
په دې ځای کې شپ باندې کلیک کوو دغه شپ ورته انتخابوم دا راوړم دې ځای کې دلته رنګ ورکوم رنګ ورته زه دغه انتخابوم خو په دې کې دغه تور رنګ چې دی دا زه صفر کوم یعنی دلته چې هغه زموږ بیکګراوند لږ ذره سپین شي ورسره دا به کلیک کې سپین رنګ یې پرېږدم تاسې دا اوکې کړئ ملګرو ښکاري تاسو ته دا مو چې اوکې کړو د ده راځم له دې ځایه ورته دا رنګ انتخابوم چې دا د په تور رنګ کې راشي تر څو زموږ هغه لیکنه سپینه دغه ورسره په سمه بڼه ښکاره شي کله چې تور شو دا ورته وایم چې شاته دې لاړ شي یا بیک دې شي د لیکنې تاسو ته ښکاري ملګرو دا په دې ډول شو راځم دلته یو څه نور هم راوړم د لیکنې ته چې زموږ دغه لیکنه پرې نوره هم ښایسته شي زه دا راخلمه د یو دانه دلته یو بله کاپي راخلمه دلته همدارنګه یوه کاپي بل هم دغلته یو بله کاپي هم ترې واخلئ دې ځای ته یو کاپي بل هم پکار ده په دغه وروستۍ برخه کې دغه به یې لږ کوچنی کړئ چې تر څو نور سره اندازه برابره شي کله مو چې دا هر څه پکې وکړه ملګرو راځو دې ځای ته دا ټول یو ځای کوم د نه بغیر دا ټول یو ځای شي پر دې ځای کلیک کوئ کله مو چې کلیک کو دا لاک کوئ دا دې ځای نه دا هم لاک کوئ دا هم لاک کوئ او دا هم لاک کوئ دا چې لاک شو راځم بیکګراوند ترې لرې کوم یعنې په دې خالي صفحه باندې کلیک کوم بیکګراوند به زموږ لرې شي دا هم اوس ورسره دې ځای کې لاک کوئ دلته ورسره خپل تصویر تاسې اوس راولئ تصویر یو دانه زه راخلمه مثلا زه له دې ځایه دا تصویر راخلم دا په دې اندازه سایز یې غټ کړئ اوس دا د شاته لاړ شي ښکاري ملګرو تاسو ته دا تصویر چې دی ډېر روښانه دی هغه ډیزاین پې سم نه ښکارېږي زه یو بل تصویر راخلم دا د شاته ملګرو ښکاري تاسو ته دلته یو څه بل هم کوو چې دغه موږ کوم رنګ چې انتخاب کړی په ده باندې بیا کلیک کوو راځو دې ځای ته د تغییرولو ته په دې ځای چې کلیک وکړو د انتخابو دغه رنګ چې دی موږ ملګرو دغه لږ داسې راولو چې لږ اضافه شي اوس یې اوکې کړئ ښکاري ملګرو هغه زموږ ډیزاین چې دی هغه په ډېر ښه بڼه ښکاري اوس راځم دې ځای کې زه دا عکس ترې ډیلیټوم ما چې کوم عکس انتخاب کړی فقط دغه فریم زما په کار دی دا ثبتوم ځان سره د عکس ثبتول په دې ځای دلته په PNG فارمټ ورته انتخاب کړئ همداسې سیو بیا کوئ انتظار ورته وباسئ چې سیو شي راځم پکسل لب بندوم دلته ګورو ملګرو چې زموږ هغه فریم دا دی په PNG فارمټ کې موږ سره ثبت شو اوس راځم دا فیسبوک ته څنګه ورکول کېږي دې ځای ته راځم په ګوګل کروم باندې کلیک سرچ بار کې ورته لیکم چې FB فریم سټوډیو هغه به پخپله راشي دا سرچ ملګرو انټرنیټ به آن کړئ زما انټرنیټ چې دی آف دی زه انټرنیټ آن کوم کله چې انټرنیټ آن شو دلته په د لومړي سر باندې کلیک کوم دې ځای کې دلته کریټ فریم په دې باندې کلیک کوم تاسو به خپله د فیسبوک آی ډي ورته ورداخل کړئ کله مو چې آی ډي داخل کړه دلته تاسو ته یو بل صفحه خلاصیږي انتظار وباسئ ورته په دغه کونج کې ښکاري ملګرو دا اوپن فریم سټوډیو په دې ځای باندې کلیک وکړئ
کله مو چې په دې کلیک کړو دا صفحه ورته خلاص دلته به اپلوډ آرټ باندې کلیک وکړئ په دغه برخه کې دې ځای نه ورته تاسې خپل فریم چې کوم ځای کې سره دی همغه انتخاب کې ما سره پکسل لب فولډر دی په دې ځای کې دی دا د فریم زما انتخاب شو په لاندې برخه کې نیکس باندې کلیک کوم په نیکس باندې کلیک کو دلته ورته نوم ورکو مثلا زه لیکم چې کوچنی اختر مو مبارک شه دا مو ورکو دغلته لاندې داسې پورته وړم دغه ځای کې ملګرو تاسو ښکاري چې کیورډ ورکړئ زه ورته کیورډ لیکم چې کوچنی اختر مو مبارک شه که چیرې تاسې دا ورنه کړئ نو ستاسې فریم به هېڅ چاته نه ښکارېږي او څوک به ترې ګټه نشي اخیستلی راځم دا نیکس کوم کله مې چې نیکس کړو دې ځای کې تاسو ورته انتظار وباسئ تر څو چې دا د پبلش آپشن آن شي دا د انټرنیټ مشکل دی ملګرو هغه انټرنیټ ضعیفه دی نو په دې خاطر لږ وخت غواړي کله چې دا تکمیل شو ملګرو په دې پبلش باندې به کلیک وکړئ انټرنیټ ډیر ضعیفه دی نو دا ویډیو نوره اوږدیږي همداسې پسې پبلش کې نور به مشکل نه وي ستاسو فریم نه کولی شي چې هر څوک استفاده وکړي نو ملګرو دغه وه د فریم جوړولو ویډیو هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل درسره سبسکرایب کړئ زه درته همداسې ویډیوګانې ترتیبوم او چینل ته یې پورته کوم تر څو تاسې ترې ګټه واخلئ تر بیا مو په خدای سپارم